سلام افغان وروره خور که تا افغان پاسپورت لرو د امریکا ویز اس آی وی پی 1 یا پی 2 تاییداتولو هیل ترل و همدا و سکرول مکوه او دا ویډیو تر اخیره وکوره ځکه په څو وروستني ونیو کې داسې فیصلې شوې دي چې د زرهاو افغانانو راتلونکي ورسره تړلې دي. ستا مخته د کډوال خبري چینل ویډیو ده. دلته مونږ د کډوالۍ او پناهندګي غونغوسي نه بلکې رسمي معلومات او قانوني بدلونې په ساده پښتو در سره شریکوو ترڅو خپل حق، خپل چانس او خپل راتلونکي په ناپوهي کې له لاسه ورنه کړي. دا خبرې تر هغه تازه اعلاناتو پورې دي چې د 9 لیندۍ 142 نیټې پورې د امریکا حکومت خپاره کړي دي او کیدای شي وروسته بیا نور بدلونې هم راشي. راځئ د ټولو درنې او شاک ورکوونکې خبره پیل وکړو. لوی خبر، پر افغان پاسپورت باندې د امریکا ویزې موقتی بند. د څیړنو او وروستني راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 8 لیندۍ 142 نیټې راهیسې پرېکړې کړې چې د افغانان د پاسپورت لرونکو دپاره د هر ډول ویزې صادرول موقتاً متوقف کړي. یعنی څه؟ یعنی نه عادي ویزې عملاً صادریږي او نه هم د افغانانو دپاره اس آی وی ویزې. حتی هغه کسان چې د مرکې یا انټرویو نوبت درلود اوس په خطر کې دي چې ویزه ورته نه ورکړل شي یا یې پروسه وځنډیږي. دا ویزې همدا نه ده. د 4 لیندۍ 142 کې د امریکا د مهاجرتي ادارې USCIS هم اعلان وکړ چې د افغانانو د ټولو مهاجرتي غوښتنلیکو پروسس تر بل اعلان پورې دروي. یعنی د دوو لورو هم د بهرنیو چارو وزارت او هم د USCIS د افغانانو تقریبا ټولې مهاجرتي دوسیې اس آی وی پی 1 پی 2 آی 143 او نور اوس په تعلیق کې شوي دي. خو دا د تسلیمیدو دلیل نه دی. که ته نن خپل حق ثبت نه کړې سبا که قانون بیا خلاص هم شي ستا دپاره به څه نه وي پاتې شوی. اصلي پوښتنه دا ده چې د اس آی وی پی 1 او پی 2 لرونکو دپاره اوس عملي او هوښیار ګام څه دی؟ راځئ په اس آی وی کې ننځو. تر کومې حدې لا دروازه خلاصه ده. سره له دې چې ویزې عملاً نه صادریږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په رسمي ویب سایټ کې لا هم لیکلی شوی دی چې د COM یا د چیف آف میشن د تایید دپاره د غوښتنلیکو لیږدولو وروستنۍ نیټه د 10 لیندۍ 142 ده. COM څه ته وایي؟ هماغه لومړي تصویب دی چې وایي چې ته په دپاره مستحق او ستا دوسیه رسماً منیږي. یو لا مهمو شرطونه دا دی چې ته لږه تر څه 12 میاشتې واجد شرایط خدمت کړی وی د امریکا د پوج، سفارت، قراردادي شرکتونو یا اړوندو ادارو سره او دا کار دی د 15 تلې 143 او 143 د لیندۍ ترمنځ کړی وی. که ته یا د ستا د کورنۍ یو غړی داسې شرایط لري خو تر اوسه د COM دپاره غوښتنلیک نه دی لیږلی نو د دې ویډیو تر ټولو مهمه جمله درته دا ده چې حتی که اوس ویزې نه ورکړ شي بیا هم باید اقل اسناد د 10 لیندۍ 142 نه مخکې خامخا واستوئ. ولې؟ ځکه چې دا کار د حق ثبتولو حامي شي. که نن خپل نوم په قانوني لیست کې ثبت نه کړي سبا که دروازه خلاص هم شي ته به د باندې ولاړوې او دننه به د نورو نومونه لستل شي. یوه مهمه شمیره دا ده چې د 143 راهیسې د افغانانو دپاره د اس آی وی ټول قانوني سهمیه شاوخوا 500 او 500 ویزو ته رسیږي. نو اس آی وی یو قانوني پروګرام دی، نه داسې چې نن وي سبا نه وي. نو هماغه دی د خپل قانوني حق په کاغذ لیکي ژوند ساتل حیاتي دی. مخکینوي تعلیقونه او اوس دا سخت بدل. کیدای شي ته وایې چې آیا پخواږي هم داسې بندیز راغلی وي؟ په 143 کې د غباریوان میولاس چې د ځینو هیوادونو د وګړو دپاره د ویزې ورکولو یو لوی تعلیق اعلان شوی و خو د هغه وخت د افغانانو اس آی وی د دې بندیز نه معاف لی. یعنی ته که اس آی وی لرې ستا دا ویزه نسبتاً خوندي وه. خو د 8 لیندۍ 142 وروستنی راپورونه ښکاري چې
دا استثنا نوري عملی توګه ختم شوی دی. یعنی اوس د افغان پاسپورت دپاره هر ډول ویزا پکې SIV هم په عمومي توګه متوقف شمرل کیږي. آیا دا حالت تنپاتې دی؟ هیڅوک یې تضمین نشي کوي. امکان داره چې بل فرمان راشي او قانون بیا خلاص شي. نو ته باید 2 کاره یو ځای ترسره کړي. یو د دوامدار پورې خبرګیر اوسي او هیڅ قانوني ضرب العجل له لاسه ور نه کړي. یوه نسبتاً هیلهمنده بدل د ماسومانو عمر. که ته د SIV کیس لري او ستا د ماسومانو اولادونو عمر ستا دپاره ستونده جوړوي دی، نو دلته لږ هیلهمنده خبره هم شته. د IRAP په نامه یو بل قانوني نګارې په خپل تازه رهنمون کې ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په څو SIV کیسونو کې د ملګرو ماسومانو د عمر حساب طریق بدلولی دی. په ډیر ساده ډول کیدای شي هغه معصوم چې مخکینی د سن لودیدو له امله نه ور د کورني SIV دوسیې کې نه شاملېدو، اوس بیرته واجد شرایطو بل شي. نو که ته داسې حالت لري، ستاسې OM یا I 300 شخت روان دی، خو د معصوم عمر له حده څه تیر شوی و او دوی یې نه ومنل، نو ارزښت لري چې د NVC سره اړیکه ونیسي، ایمیل ولیکي او خپل کیس ته بیا کتنه وکړي. کیدای شي یوازې د یوه معصوم بیرته شاملېدی د ټولې کورني راتلونکي بدلل شي. P1 او P2 USRAP عمومي کنګل. اوس راځو هغه تا ته چې P1 یا P2 کیس لري. د امریکا د حکومت له مخې د 1 سالوګي راوستي په یو اجرایي پریکړې په یو فرمان صادر شوی دی چې د USRAP له چټر تر لاندې د پناهندګۍ د ټولو دوسیو منل او پریکړې چې پکې د افغانانو ځانګړي P1 او P2 پروګرامونه هم شامل دي، د 8 سالو د 1 نیټې راهیسې معطل دي. یعنی څه؟ یعنی اکثریت نوي کیسونه په عادي ډول نه محتځي. د ډیره ځینو دوسیو وروستنۍ فیصلې هم نه کیږي. سفرونه، قناعت مرکې او د ویزې وروستنۍ مراحل ټول سست یا درول شوي دي. یوازې یو ډیر کوچ یو نادر استثنا پاتې شوی دی. یوازې هغه کیسونه چې واقعا فوقالعاده بیرنیړي وي او هم د بهرنیو چارو وزارت وزیر او هم د کورني امنیت وزیر په ګډان برسره لاسلیک وي، کیدای شي د استثنا په توګه مخته لاړ شي. همدارنګه تایید شوی دی چې حتی د پناهندګانو د کورني د ځای شیدو غوښتنلیکو یو I 3 هم تر دې عمومي تعلیق پلان دی راځي. نو که ته P1 له P2 لري، ستا د حالت معنا دا ده چې ډېرې فیصلې او سفرونه موقتا کندل شوي دي، خو ستا د کیس نور په رسمي توګه نه وي ختم شوی. ته باید څه کړې؟ د خپل UNHCR دفتر RSC یا هغه ادارې سره چې ستا دوسیه مخته ځئ دوامدار په تماس کې اوسئ. هر څه که چې اډرس، ټلیفون یا ایمیل بدلیږي، سمداستې ور خبر کړي. خپل اصلي اسناد، پاسپورت، تذکره او تصدیقونه په خورا احتیاط سره وساتئ. سفارتونه، مرکې او د دوسیو ځای. کله چې دا عمومي تعلیقونه بیرته نرم یا رفع شي، پوښتنه راولاړیږي چې زما د کې سفارت به کوم وي. د اوس د مقرراتو له مخې د افغانانو دپاره چې د امریکا مهاجرتي ویزه غواړي خو SIV نه وي، نو د 10 لندۍ 102 او 10 ورستنۍ ټاکل شوې مرجع د امریکا سفارت په اسلام آباد کې دی. د امریکا سفارت په کابل لا تر اوس تاریخ تړه دی. د SIV غونکونو دپاره که وکولی شي ځان یو دریم هیواد ته ولسوي، کولی شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه غواړي چې د هغوی کیس بل سفارت یا کنسلغلي ته انتقال کړي. خو د اوس د عمومي تعلیق په نظر کې نیولې سره هیڅوک په رښتیا نشي ویلی چې مرکې به دقیقا کله بیا پایلوله کیږي. نو د وخت اړه سره هر ډول دقیق وعده دروغ یا اټکل دی. اوس ته کولی شي 3 سناریوګانې. یو، که ته د SIV شرایط ګړي خو در اوس تلې د COM ته اپلای نه دی کړی، نور سره لدی چې ناامیدي، بیا هم د 10 لیندۍ 1 نه مخکې خپل ټول اسناد تیار واستوي. دا یوازې کار دی چې ستا قانوني حق ژوند ساتي. که سبا دروازه پرانیستل شي او ته په لیست کې نه وي، بیا به ځان ته وایي چې ولې ما هغه درګې اپلای نه وکړو. دوم، که ستا د COM تایید شوی دی یا ته د I 300 شیخت رابطولو ته رسېدلی، نو ایمیل، ټلیفون، ادرس او د کورني ټول تماس معلومات د NVC او اړوندو ادارو سره منظم ډول تازه کړي. د ډیرو زندونو دپاره ځان ذهني تیار کړي، خو هیر به هم مکړي. دا اوسنی حالت د دوسیې ختمول نه دی، بلکې د جبري وقفه په معنا دی. دریم، که ته P1 P2 او I 3 لري، نو د واقعیت سترګو پټې مه وهئ. اوس د ډیرو دوسیې منجمد شوي دي. د UNHCR RSC او یا سپانسر تنظیم سره رابطه مشلوي. خپل کیس، لاپ، سپام فولډر او ټول ایمیلونه منظم ډول وګولئ. هر تغییر، ادرس، ټلیفون، واده یا د معصوم زیږیدل زر تر زر راپور کړي. تر ټولو مهم وردونه،
کلهباري کله چې قانوني پروسې مبهمه شي کلهباران تر ټولو د یاد خوشحاله وي. هغه وخت دی چې زه کسې درته وایي چې زه په امریکا د سفارت کې واسطه لرم، پلاني وزیر ته درسیږم، ستا کې زر خداسوم، یوه لیږه اندازه پیسې راکوه، په کومه ورځ کې وي زه درته برابروم. پر وخماته وکړو چې هیڅ یو پخلاوي، هیڅ یو پیژنګلوي او هیڅ یو د پیسو ورکولو معامله نشي کولی چې ستا کیس د عمومي تعلیق نه بهر پوسي. هغه کس چې درنه پیسې وغواړي تقریبا تر ټال کلهخبار وي. یوازې دا ادرسونه او سرینه جدي وبالئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رسمي ایمیلونه او ویب سایټ، NVC رسمي میساجونه، UNHCR IOM او نړیوالې پیژندلې ادارې یا مستند قانوني سازمان لکه IRAP، هر څه چې د دې چوکاټ نه بهر وي د